حسن جان په دې خاوره باندې ووژلی شو، بشیر بلور غوندې پښتون په دې خاوره باندې ووژلی شو، نو د دې قام سنور د فریاد دپاره څه نه دي پاتې. د دې قام سنور حجت ختم شوی دی چې موږ دې خاموشه شو، موږ دې چوپ شو، یا موږ صرف د دې ته انتظار کوو چې مړه پلانې به ووژلی شي، جنازې له به لاړ شو. عزیزانو دا یاد ساتئ، قامونه څو ټوک نه وژني. 4 کروړه وته لکه پښتانه په پښتونخوا کې دي، 50 لکه پښتانه په جنوبي پښتونخوا کې دي، 3 کروړه پښتانه په لوی افغانستان کې دي. قامونه ټول څوک نه وژني، د سر سړی د پکې وژني، د کار سړی د پکې په نښه کوي، د خبرې سړی په دې قام کې پرېښودل نه غواړي، د قام د لښکر سړی د دې قام نه ایستل غواړي چې د قام د سر سړي ختم کړو. اراده او عزایم دا دي چې داسې سړی په دې قام کې پاتې نه شي. په مفتي منیر شاکر صاحب خو لکونو پښتانه راغونډېدل، خو چې 100 پښتانه په چا راغونډېږي نو هغه هم په دې خاوره باندې نه پرېږدي. عزیزانو موږ دا غږ کوو د دې مفتي منیر شاکر صاحب په جنازه باندې چې که موږ تاسو غواړو چې امن دې راشي په دې خاوره باندې، ژوند دې راشي په دې خاوره باندې، سوکالي او پرمختګ دې راشي په دې خاوره، نو عزیزانو یو بل ته به دا زړونه پراخول غواړي. د مفتي منیر شاکر صاحب دا مرګ زه غږ کوم د دې پښتون ملت په ټولو علماء کرامو باندې، په ټولو اهل مدارسو باندې، په ټولو خانقاهانو باندې چې نن اور بل دی په دې خاوره باندې، نن توپان راغلی دی په دې خاوره باندې، علما وجل او حق پرست علما وجل. د مفتي منیر شاکر جګړه ذاتي نه وه، مفتي منیر شاکر د ځان دپاره نه ولګې، که د ځان دپاره لګې وې نو په ډېره دنیا کې به بیک بیلنسونه وې. خو تاسو ته پته رشته پښتنو د مفتي منیر شاکر نوم په شیډول پور کې اچول شوی، د مفتي صاحب نوم په ECL کې اچول شوی، د هغه شناختي کارډ بلاک کړلی شوی، دغه لعنتي پالیسیانو، دغه د جبر او د ظلم پالیسیانو عزیزانو موږ تباه او برباد کړلو. خو دا واورئ ګورئ بله لار نشته دی د خلاصي، یا صرف جنازې کول دي یا دې خاورې له امن راوړل غواړي. خو امن ګورئ تش په یو څو نارو باندې نه کېږي. د امن دپاره باندې عزیزانو دې قام له به مسلسل جرګې غونډې پکاري. په خیبر کې جرګه وشوله، په باچا خان مرکز کې جرګه وشوه، په بلو کې د قام جرګه وشوله. مسلې د دې قام معلومې دي، مسایل اجتماعي دي په دې خاوره باندې. عزیزانو که په دې خاوره باندې تاسو یاد لرئ، که څوک په چوکۍ باندې ناست دي، که څوک بل ژوند جوړ کوي په دې خاوره باندې، خو دا یاد لرئ، دا یاد عزیزانو که په دې خاوره باندې امن راغلی، په دې خاوره خوشحالي او ژوندو، نو عالم به هم پکې خوشحاله وي، سیاستمدار به هم خوشحاله وي، د ټول قام ژوند به خوشحاله وي. د افغانستان تباهي او بربادۍ دا وطن دې ته راورسول. عزیزانو موږ دا غږ کوو د مفتي صاحب د جنازې نه، د افغانستان په حال دې نور رحم وکړلی شي. د افغانستان په ګاونډ کې 5 نور هېوادونه دي، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، چین او ایران. په هغه ریاستونو کې په ټاخۍ نه خلاصېږي، په هغه ریاستونو کې علما نه وژل کېږي، سیاستمدار مشران نه وژل کېږي. دا جرم، دا غوبل صرف د پښتنو د بلوچو په خاوره باندې جوړ دی. موږ په کروڑونو پښتانه عزیزانو دا یاد لرئ، دا یاد د قام شناخت اخیستلی شوی دی. وایي په دنیا کې اوس په بل څه نوم یادېږم، داسې ښکاري راته نه وایي افغان څوک. او د لاهور د منارو نه چې اعلان شوی د جنګ دی، کور حجره جومات مې سوځي او مکتب مو پکې ړنګ دی. د دې قام د چرګ بدل بنده قام علی عزیزانو یاد ساتئ. مفتي منیر شاکر، مولانا حسن جان، بشیر بلور غوندې شهدا، دا خو ډېر ستر خلک دي، د ارمان لوڼې په شان خلک. خو د دې قام د چرګ قاتل هم لا پته نه دی، د دې قام د چرګ قاتل هم نه معلومه نه دی. دا لا څنګه لوبه ده چې 40-50 کاله وشو په دې